د مور مینا لنډه او دردونکې کیسه امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. دوه درې ځلې مې د ګامونو ترپا تر غوږ شوه. ځان سره مې ویل دا ټکنده غرمه، دا سوځونکی لمر او بیا د یو چا د چټکو ګامونو مسلسل غږونه. له خونې مې راوتلو ته زړه نه کېده. له کړکۍ مې انګړ ته کتل. چرګان د دیواله بیخ ته راټول وو. مخو کې خلاصې نیولې وې او مرۍ یې ښکته او پورته کېدې. زه لا هماغسې د کړکۍ شاته ولاړ وم چې بیا د ګامونو غږونه شول. ورو ورو یې غږونه لوړېدل. دا ځل ورسره ګونګسه هم وه، لکه څوک چې په منډه کې خبرې کوي. زړه مې طاقت ونه کړ. پر سر مې څادر خور کړ. له حجرې راووتلم او د کوڅې خواته د کور ور مې پرانیست. لږ دوړې ښکارېدې خو څوک نه وو. هملته د وره سیوري ته ودرېدم. شیبه وروسته بیا غږونه شول. د کوڅې بر سر ته مې وکتل. یوه مېرمن په چټکو ګامونو راخوشې وه. زر د وره اړخ ته پټ شوم او پټ پټ مې کتل. د خبرو غږ یې لوړېده خو سم پرې نه پوهېدم. رانږدې شوه. ځان مې پوره پټ کړ. هغې چټک ګامونه اخیستل. خولې ته یو شی نیولی و او خبرې کولې. ورته ووایه ډالر به پیدا شي، خو ګوره مړ مې نه کړئ. ورته ووایه چې مور مې درته پیسې درلیږي. زویه پیسو سره درته د درد ګولۍ هم درلیږم ښه. هره شپه یې خوره چې ویده شي بیا د ټپونه درد نه کوي. ګوره نورې خبرې نه اورېدل کېدلې. له ګامونو سره یې دوړې پورته کېدې او روانه وه. پس له 3 کلونو مسافرۍ مې په کور کې دا لومړۍ اونۍ وه او دا لومړی ځل و چې له داسې نندارې سره مخ کېدم. زړه کې مې ډول ډول پوښتنې راولاړېدې او د هغې پر هره خبره مې فکر کاوه. مازدیګر چې سیوري ښه راوګرځېدل، انګړ کې مو پلاستیکي سترنجي هواره کړه. ځمکنۍ پکه مو له بټرۍ چالان کړه او د هر یو مخې ته د ګرم شنه چای ډکې پیالې داسې کېښودل شوې لکه له تودې هوا چې انتقام اخلو. زموږ مجلس روان و چې ور وټکېده. کوچنی ورور مې ورمنډه کړه او بیا زر بیرته راغی. وی ویل هغه زرینه لیونۍ ده. زر مې خور ورته پر خوله لاس کېښود او بیا یې ورته وویل په منډه لاړ شه او زرینې ترور ته دروازه پرانیزه. شیبه پس مېرمن راننوتله. هره خوا یې اوتر کتل. ټول ورته ودرېدو. په غاړه کې 4 کونجه کوچني لرګي ټالۍ وهلې. کېناسته. ډکه پیاله یې ور وړاندې کړه. د غاړې لرګي ته یې کتل. غرمه مې ورسره خبرې وکړې. په کړس کړس یې وخندل. اوسني ځوانان ډېر دروغجن دي. هر ځل راته وایي چې دا جمعه راځم. سترګې سرې شوې، رڼې اوښکې پکې وځلېدې. شونډې ښکته او پورته لاړې. ټول غلي وو. داسې خاموشي خوره وه چې د هغې د زړه ضربان مو هم اورېده. یو دم یې لرګي ته لاس کړ. ګوتې پرې ووهلې او بیا یې ما ته راوړاندې کړ. هته ورسره وغږېږه. سمې په خبره پوه کړه. ورته ووایه چې پیسې درته پیدا کوي. ورته ووایه چې دا غریب نور مه وهئ. ټپي ده. په ټپ وار ډېر بد درد لري. ورته ووایه ظالمانو دا خو مو په وینو لړلی دی. ولې هغې هماغسې ما ته لاس غځولی و. په تار تړلي 4 کونجه لرګی یې راته نیولی و او زه یې داسې ویرې پسې اخیستی وم چې غږ مې په مرۍ کې زیندی شوی و. بیرته یې لاس ټول کړ. پورته شوه. لرګی یې خولې ته ونیوه. وهلکه څنګه غلی یې؟ اوس جواب هم نه راکوې؟ لته یې لکه چې ژبه هم پرې کړې. له دې سره سلګو ونیوله. روانه شوه. یو دم یې ګامونه چټک کړل او له انګړه ووتله. ټول غلي وو. مور مې په خپلې خبرې چوپتیا دړې وړې کړه. خدای دې هیڅ چاته د اولاد غم نه ورکوي. دا بیچارهګۍ یې په تیر عمر لیونی کړه. د پوښتنې جرأت مې بایللی و. فقط همدې ته منتظر وم چې څوک کیسه وغځوي. ترور مې ویل دا 2م کال دی چې د زرینې زوی نادارکه دی. اول یې اوازه راغله چې قاچاقبرو په چا خرڅ کړی. هغه وخت د یو خپلوان په غټ موبایل له مور سره خبرې کړې وې. په وینو ککړ مخ یې ورته ښودلی و او په سختۍ یې ویلي و زه ورسره بندي یم. که قاچاقبر ته 3000 ډالر راونه لیږئ وژني مې. بیا ورته خپلې پنډۍ ښودلې وې چې په سیخانو داغل شوی و. ډالر خو پرېږده دې بیچارهګۍ کونډې سره دومره افغانۍ هم نه وې. له دې احوال وروسته د زرینې حالات ورو ورو خرابېدل.
نیمه شپه به چیغې وهلې. اوس دا دی له کوره هم وځي. اوله کې به هر چاته عذر او زارۍ کولې چې موبایل ورکړي او له خپل زوی سره وغږیږي. اوس یې همدا لرګی خولې ته نیولی وي او ټوله ورځ خبرې کوي. نیمګړې هیلې، لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. څو ورځې وړاندې شیرزي لوبغاړي کې ناست وم. امتحانونه او درس مې لوسته. ماښام نږدې و، زه پاڅېدم چې اطاق ته لاړ شم. را روان شوم، څو قدمه چې مخکې راغلم یو ځوان ولاړ و. رنګ یې زیړ تښتېدلی و، ژړل یې. بې شمېره اوښکې په مخ روانې وې. ما زړه غټ کړ، خواته ورغلم. ورته مې ویل که بده نه ګڼې پوښتنه کولی شم؟ سر یې وخوځاوه. هو. ما ورته ویل ولې ژاړې؟ جیب ته یې لاس کړی او سپین کاغذ یې راکړ. ما چې خلاص کړ لیکلي و پکې ته به له مانه ګیلمن یې، ته به له مانه ګیلمن یې. زما د کور په خلکو نه رسي لاسونه، راته ګران یې، مینه در سره لرم. ته زما د ژوند بله ډیوه یې، ته زما د ژوند امید او وسره یې، زما د خوارې او خوار ژوند ارمان یې. دومره راته ګران یې که ګرانښت جرم شي، په تا به جهنم ته ځمه. خو ما بایلل یا څه وکړم؟ زما دومره بېوسي ده چې درته ویلی نشم. او که درته ووایم ته به راته ووایې آفرین چې لا ژوند کوې او ساه اخلې. زما ابۍ دادا ته وایه، زما ابۍ دادا ته وایه خوشحاله نه یم، له ناکامه ژوند کومه. تاسې هلکان یې څه کوئ؟ بېغمه ژوند مو دی. که مو څوک خوښ نه و او مور پلار در باندې زور و، کور به پرېږدئ، چېرته به لاړ شئ وبه تښتئ. خو موږ جونې څه کولی شو؟ هر څه په زړه تېروو، هر څه د شپو د تیارو سره شریکوو. زموږ اوښکې له سترګو راولویږي او بالښت یې پټې کړي. هر حال د زړه له ستورو ډک اسمان ته وایو. موږ داسې ژوند کوو، که ته خبر شې ته به ووایې نه دا ژوند نه دی، دا زندان دی. ځکه ژوند داسې نه وي چې څه وغواړې کولی نه شي. هیڅ ستا په زړه نه کیږي، په هیڅ کې له تا رایه نه اخیستل کیږي. ته یوازې د خپل خاوند د هوس سړولو یوه آله یې. ته صرف د خاوند د بچیانو وینځه، خدمتګاره یې. د خاوند د کور لوښي ووینځه. ته باید د خاوند بچو، مور، پلار، خواښې خسر د ټولو زړونه وساتې. خو په دې ټولو کې داسې څوک نشته چې ستا زړه وساتي. ته به ما ګرمه ګڼې، خو په ما مینه زه څه وکړم؟ زه خو ستا ټلیفون شمېره هم ځان سره نشم ثبت کولی. شاید زما په دې دومره خبرو د سر خلاص نشي. ته به هم له زړه مجبور یې، خو زه دومره مجبوره یم چې خپلې مجبورۍ به دې هېرې شي. زه د بل یم، زما له غاړې اوس د بل لاسونه تاودي. زما هم په ځان پیرزو نه دي، خو اوس خپل نصیب ورغاړې ویستی یم. که وغواړم که نه، زه څه نشم کولی. زه ټوله جسمن اوس د ده یم. خو په ما مینه ته ولې خفه یې؟ ته ولې سودا کوې؟ زړه خو مې ستا دی، خیر ده که جسمن د ده سره یم، خو روح مې ته یې. زړه مې ستا دی، زړه کې مې تل ته یې. ذهن مې ستا د مینې له داسې جنتي خوبونو جوړ دی چې دا دوزخ ژوند مې ورباندې خوږ دی او زه ورباندې ساه اخلم. زه ستا په اسره ژوند کوم. کله خو خپل قسمت ته حیرانه شم او ورته په سرو سترګو وژاړم. زما د خوارې خوار قسمته، زما د خوارې خوار قسمته، ته خو ښه نه شوې، زه دې خوار ازاره کړمه. هغه شپه مې دیګ کاوه، ستا ریکارډ کړی غږ مې اورېده، ورته ژړل مې. هغه زوی مې راغی چې ستا نامه مې ورباندې ایښې ده. راته ویې ویل ادې ولې ژاړې؟ ما ورته وویل نه زویه نه ژاړم، پیاز مې میده کړل ځکه داسې ښکارم لکه ژړلي مې چې وي. ته خو ښه یې راپسې ژړلی خو شې، زه خو در پسې ژړلی هم نشم. ما زړه کې وویل هسې خو کوم معشوق خپلې معشوقې ته نه دي ویلي. زه خو ښه یم دا کوی شم، زه خو ښه یم دا کوی شم، لږ دې پټه یادوی شم. دلته ښه ډېرې تیارې دي، پکې اوښکې تویوی شم. ته مې نشې یادولی، غم مې نشې ښکارولی. هلته ښار دی چراغونه، اوښکې نشې تویولی، غم مې نشې ښکارولی. مجبوري ده، مجبوري ده، مجبوري ده، مجبوري ده، دواړه سوي زړونه ګرځو. جدایي ده، جدایي ده، جدایي ده. زندګي دې بې له مانه چې
چې کتاب کې توري نه وي، زندګي مې بې له تا نه چې اسمان کې ستوري نه وي. له دې وروسته زما زړه کې هم زور نه و چې ولولم. له لوستلو سره زما سترګې ډنډ شوې. خط مې بیرته ځوان ته ورکړ. ورته مې ویل خدای دې د زړه صبر درکړي. کور مې د خپلې مینې وران دی. کور مې د خپلې مینې وران دی. د چا چې ورانې مینې وینم زړه مې چوینه. د ماشومتوب ژوندونه راشه، د ماشومتوب ژوندونه راشه، د پیغلتوب اواز مې دار ته خېژوینه. د پښتنې پیغلې ښایست وي، د پښتنې پیغلې ښایست وي، د زړه غمونه په خندا کې تېروینه. لالیه څه ګټه دې وکړه، لالیه څه ګټه دې وکړه، د لښکر مخکې مخکې تلې کونډه دې کړمه. ستا د ځوانۍ دوران به تیر شي، ستا د ځوانۍ دوران به تیر شي، په تلو راتلو کې به مې هیر شي ستا یادونه. زړه مې پاچا عقل وزیر دی، زړه مې پاچا عقل وزیر دی، قسمت فقیر دی، در په در مې ګرځوینه. له بې خوبۍ مې سترګې سرې دي، له بې خوبۍ مې سترګې سرې دي، د لالي غم مې ټوله شپه وژړوینه. لالیه چیرته یې دفن کړې، لالیه چیرته یې دفن کړې، په کوم نختر به دې جنډې ولګومه. چاته به مړ لالا یادیږي، چاته به مړ لالا یادیږي، څوک له ژوندي لالي نه لرې تللي دي نه.